آیا دا د سفر کولو راتلونکي ته یوه کتنه ده؟ که هو نو د سپرلیو سره د هایپرلوپ لومړی ازموینه یوه بریالۍ تجربه وه. په پای کې ټاکل شوې ده چې دغه کپسولونه به په ساعت کې د 1200 کیلومترو په سرعت کې له نلونو څخه تیر شي. ډېرې پوښتنې لا شته. آیا هایپرلوپ په ټپه درېږي که د تګ راتګ لپاره انقلاب دی؟ دغه سړي دا مفکوره په 2014 کال کې لرلې ده. د ډېرې پیسې هم لګولي، خو دغه بل میلیاردر لا تر اوسه پکې ښکېل شوی نه دی. په کالیفورنیا کې میش د هایپرلوپ TT شرکت له هغو شرکتونو څخه یو دی چې د طرحې پر بشپړولو کار کوي. هغه په نړۍ کې 800 کارکوونکي لري او بنیادي پانګه 11 میلیونو امریکایي ډالرو ته رسیږي. خو نوې ټکنالوژي تایید ته اړتیا لري. موږ د مقرراتو په برخه کې ستونزه لرو. ټکنالوژي کله د مقرراتو د مخه هم موجوده وي. موږ ډیر سخت کار کوو او لومړی شرکت یو چې له توف زود سره د مقرراتو یو بشپړ چوکاټ رامنځته کول غواړو. که داسې چوکاټ موجود نه وي نو نه خلک او نه اموال په هایپرلوپ کې لیږدولی شو. د هایپرلوپ د نلونو او تونلونو جوړول هم ډیر لګښت غواړي. 1 کیلومتر یې تقریبا 70 میلیونه ډالر لګښت لري. په هند کې له پونه تر بمبئی پورې لار تر ځمکې لاندې ده چې لا زیات لګښت لري، خو د ترهګرو بریدونو خطر پرې راکمیږي. د دې لارې جوړول ښایي 8 میلیارده امریکایي ډالر لګښت ولري. پانګونکي ځکه له احتیاط څخه کار اخلي. موږ وښودله چې هایپرلوپ په خصوصي توګه تمویلېدلی شي چې د 25 کلونو په ترڅ کې پیسې بیرته په لاس راځي. له دې کبله د مالیه ورکوونکو سبسایډیانو ته اړتیا نه وي. شمیرې مو په دې بنیاد حساب کړي چې د ټکټ بیه د ټکټ راتګ د نورو ډولونو د بیې 15% وټاکل شوه. په هایپرلوپ کې سفر فضا ته له سفر سره ورتوالی لري. ستورمزلي هم په خلا کې ګرځي. د هایپرلوپ په تونلونو کې بیا شرایط خلا ته ورته دي، څو د هوا استحقاق او د مقاومت ځواک راکم او ډېرې چټکتیا امکان وجود ولري. خو که کپسول کې کوم سوری راشي نو سپرلی هم په یو څو ثانیو کې خپل ژوند له لاسه ورکوي. د هایپرلوپ هیڅ کومې پروژې دې ته کوم حل نه دی موندلی. نو هایپرلوپ به همغسې یو خوب او خیال وي. د لوجستیک صنعت هیله لري چې داسې به نه وي. بار به د سپرلیو په نسبت اسانه وي ځکه چې امنیتي تدابیر نسبتاً کم وي. د هامبورګ بندر له هایپرلوپ TT سره پر داسې طرحو کار کوي چې د کانټینرونو وړل څنګه چټک کېدای شي. هایپرلوپ د لنډ واټن لپاره مناسب نه دی. هغه د منځنیو او اوږد واټنونو لپاره دی. موږ د 300 کیلومترو په اوږدو پر یو داخلي مسیر غور کوو چې لوی مرکزونه سره وصلوي. په دغه لارې باندې ډیر کانټینرونه د اوږدې مودې لپاره لیږدول کېدای شي. په دغسې ارتباط کې هایپرلوپ منطقي بریښي. ورپسې ګام د اوږدو ازمایښتي لارو جوړول دي چې کږې برخې هم ولري چې د ډېرې چټکتیا له کبله یوه ننګونه ده. په دې صورت کې بیا هایپرلوپ ښودلی شي چې آیا اوږدې لارې وهلی او ورسره اصلي چټکتیا یې هم ساتلی شي که څنګه.